السلام علیکم ګرانو پښتو ملګرو، امید لرم تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، کله چې زه واتساپ کلاس کوم نو ما ته ډېرو خلکو لینکونه رالېږلي ول. ما سره ډېر خلک ایډ دي، ډېر خلک مسجان رالېږي. ما سره ما ته یو لینک خلک رالېږي هیپو اپلیکیشن په نامه باندې. مثال له دغه اپلیکیشنه چې تاسو روپۍ ګټلی سئ. نو کله چې ما دغه لینک وکتل ما اول نه منل، کیدای سي تاسو نه ومنئ، خو بیا چې ما سرچینګ وکړو په یوټیوب کې، په ویب سایټ کې چې دغه اپلیکیشن کې روپۍ رښتیا دي که درواغ دي، نو دا بالکل رښتیا دي. یو اپلیکیشن ده چې د هیپو په نامه باندې ده او هغه اپلیکیشن کې تاسو ته روپۍ درکوي. صحیح ده. دا ویډیو به لږ غټه شي، ولې زه به پوره ټوله طریقه در وښیم. باید تاسو ویډیو تر اخره وګورئ، له دغه ځایه چې تر اخره به بیا تاسو پر شي پوه شئ. صحیح ده. اپلیکیشن دا هغه اپلیکیشن موږ ډاونلوډ کو، بیا د هغه بعد تاسو رقم څرنګه په دغه کې موږ کار کړای سو. صحیح ده. هغه کې موږ خپل عکسونه هم اپلوډ کولای سو، ویډیو هم اپلوډ کولای سو، نور خلکو ته لایکونه کمنټونه کړای سو. په هغه باندې مثال موږ ته روپۍ راکوي. روپۍ اوس دننه سیخ په دوی ډالر راکوي او موږ بیا راباسو. هغه یو د جیمز لکه پوینټونه به راکوي، موږ بیا ګټو. هغه ډېر ګټل کېږي چې خپل ملګري ته اپلیکیشن ولیږي. مثال د ما په ویډیو کې لینک ده، هغه لینک که تاسو هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، د هغه به ما ته هم جیمز پوینټ راځي او تاسو ته به هم درځي. صحیح ده. که تاسو له پلی سټوره ډاونلوډ کړئ، د هغه به مثال تاسو ته جیمز نه درځي، خالي ساده اپلیکیشن به خلاص شو. خو که تاسو له ما له لینکه انسټال کړئ، نو هغه به ما ته هم جیمز راځي، یعنې پوینټونه، او تاسو ته به هم پوینټونه درځي. او هغه پوینټونه بیا موږ مخکې مثال په ډالرو بیټ کوین باندې چینج کولای سو. بیټ کوین بیا مثال ډالرو باندې موږ روپۍ راایستلی سو په خپل اکاونټ کې، لا په خپل مثال بل چې کوم موبایل کې کوم ایزي پیسې لا کیش جیز کیش دغه مثال کوم سیسټم چې په هغه باندې موږ روپۍ راایستلی. صحیح ده. نو ویډیو تر اخره وګورئ. تاسو ګورئ ټکنیکل ابزولوټ پی چینل، زه یم افضل خان. راځئ شروع کړو. نو ګرانو ملګرو، دا د ویډیو لاندې چې کوم لینک ده، هغه لینک باندې به کلیک کړئ. یعنې مثال دا اوس لینک ده، په دغه لینک به تاسو دی کلیک کړئ. کلیک چې کوئ، تاسو ته به دغه اپشن راسي. دلته مثال کله تاسو چې ګوګل اکاونټ یې، خو په ګوګل یې کلیک کړئ، که فیسبوک یې په فیسبوک یې کلیک کړئ، او د دغه لینک چې تاسو چې ساین اپ وکړئ، یعنې کوم لینک چې ما تاسو درکړی په ویډیو لاندې، هغه لینک باندې تاسو کلیک کړئ، د هغه به تاسو ته پوینټونه درکړي او ما ته به یې پوینټونه راکړي. صحیح ده. پوینټو مطلب دغه ده چې که تاسو له ګوګله یعنې پلی سټور چې ډاونلوډ کړئ دا اپلیکیشن، د هغه به تاسو ته پوینټونه درکوي. خالي ساده به مثال دا اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ. صحیح ده. دلته مثال اوس ما راځئ چې اپلیکیشن ته ولاړ، زه په اپلیکیشن کې در وښیم. اپلیکیشن ته ولاړ شو، دلته اپلیکیشن ته دلته ولاړ شو د ما پروفایل ته. صحیح ده. تاسو ګورئ ما اوس انسټال کړو. مثال کله چې ما دا ویډیو ډېر ولیدلې او پیپورس هم دا څه د کار شه ده، نو ما انسټال کړو. صحیح ده. دلته ما بیلنس صفر نه دیرس ما اوس انسټال کړو. صحیح ده. دا صفر نه دیرس ما ته په ساین اپ باندې راکړو. صحیح ده. چې ما د یو سړي په لینک کلیک کړو، د هغه له وجې ما ته دا ډالر راکړو. جیمز مې یو هم نشته. تاسو ګورئ پوینټونه ما صفر دي، خو ډالر د ما صفر اشاریه نه دیرس. صحیح ده. دا مثال ما ته د بل چا د لینک راکولې، ما بل چا په لینک کلیک کړو. تاسو هم د ما په لینک کلیک کړئ، تاسو ته هم اول کوم ډالرس ده ګفټس ده هغه تاسو ته هم درکړي. صحیح. دلته مثال موږ څرنګه خپل ډالر زیات کړو. خیر، اول به اوس مثال ډېر خلک هغه سوچ وکړي چې دا روپۍ به څرنګه راباسو. هغه ځان ته ویډیو جوړوم، هغه ویډیو په تاسو طریقه در وښیم څرنګه موږ دا راباسو. اول باید موږ خپلې روپۍ زیاتې کړو. صحیح ده. دلته مثال ما تاسو ما فالو کړئ. مثال دلته موږ ګپ سره ولګوو، دغه کې میسجان او هغه سره لیږل کېږي. صحیح ده. څرنګه موږ خپل جیمز زیات کړو، د جیمز زیاتېدا لپاره به تاسو په انوایټ کلیک کړئ. په انوایټ چې کلیک کړئ، تاسو دلته تاسو اپلیکیشن چې کوم ده هغه خلک ورته اور انوایټ کړئ. په هغه باندې موږ ته مثال کوم جیمز دی هغه راکوي. صحیح ده. دلته لیکلي طریقه چې یو نفر یې تا له لینک انسټال کړي، تا ته 10,000 جیمز درکوي. 10,000 جیمز تقریبا د 8 که د 9 ډالرو برابر ده. صحیح ده. هغه مثال په دا نه ستاسو په اوله ورځ درکوي، تقریبا 200 جیمز نن درکوي،
څلور مثال 3000 جیمز بیا درکوي صحیح ده مثال د نصف یو ورځ تا ته درکړي چې 2 نفرو ته یې ورولېږې تا ته 3 لکه جیمز درکوي صحیح ده 3 ته ورولېږې تا ته مثال بیا 10000 جیمز درکوي نو دا مثال راشه لیکل دا تاسو خپله باندې لولولی صحیح ده نو دا ډېر مثال ښه اپلیکیشن ده او نوی اپلیکیشن ده ما چې کله دا نورو خلکو ویډیو وکتلې مثال په یوټیوب کې لا په ویب سایټو کې نو ما زړه نه منل خو مثال بیا چې مې ډېر وکتلې او مثال په پوسټ هم چې د کار اپلیکیشن ده بیا دا ویډیو تاسو ته جوړوم صحیح ده دلته به تاسو انوایټ کې په واتس اپ کې خلکو ته انوایټ کولی شئ که پر چاته انوایټ کوئ بس په هغه په نامه یې کلیک کړه هغه ته به انوایټ شي صحیح ده هغه ته به ستا لینک ورسي بیا که هغه سړی تا د لینک انسټال کړي تا ته به مثال کوم ډالر چې دی یا جیم چې دی هغه به درځي په ادر باندې چې کلیک کړې دلته مثال فیسبوک باندې مسنجر باندې خلک ورته لیږلی شي صحیح ده دلته به اوس مثال ولاړ شو موږ بل شي ته سیټینګ ته به ولاړ شو نه سیټینګ خدای خاص شی نشته اپلیکیشن ما اوس انسټال کړی ما ته هم دومره زیات شان نه معلوم خو ښه اپلیکیشن ده باید موږ ګټه ځینې واخلو پلس باندې به کلیک کړئ دلته تاسو خپل عکسونه ورکولی شئ د بل چا عکسونه ورکولی شئ صرف په دغه باندې کلیک کړئ دلته تاسو هر شی راځي د هغه بعد تاسو عکسونه ویډیوګانې هر شی ورکولی شئ د هغه بعد څوک لایک کړي او پوسټ یې کړي د هغه هم یو 2-3 جیمز دغه وړ مثال درکوي خو اوله طریقه چې کومه ده او ښه طریقه یې دغه ده چې مثال خلک ورته یې انوایټ کوي خلک ورته چې کله تاسو انوایټ کوي د هغه بعد مثال تاسو ته ډېر هغه درکوي کوم جیمز دي او زر مثال د تاسې کوم هغه چې د ډالرس د زیاتې به شي عکسونه ورکوئ عکسونه سم لایک او شیر کړي زما په خیال په هغه باندې مثال تا ته 1 جیمز لا 2 جیمزه درکوي تا ویډیوګانې څوک شیر کړي ویډیوګانې څوک وګوري د هغه مثال تاسو ته مثال ډالر درکوي دا فولو بټن ده دا فولو چې کلیک کړئ دا مثال هیرا اتیک ده د 204 فالوورز د مثال دا به کېدای شي شپږ سوی لایکونه او شان ډېر وي کېدای شي زیات مثال جیمز اخلي او د ورځې ډېر ډالر ګټي صحیح ده نو تاسو هم عکسونه ورکوئ خلک فالو کوئ تاسو هم خلک فالو کوي صحیح ده نو تاسو هم که زه فالو کړی نه یم فالو مې کوئ دلته مثال تاسو ویډیو ایمیج آل هر شی کتلی شئ مثال هر شی تاسو کتلی شئ او لر چا سره مثال کمنټ کړی شئ خلک ورته سر زر کمنټ دي کړل ټیکس د کتل چا ته ټیک کړی ده دا نور چینل چې کومې دي نو دلته هر شی تاسو کولی شئ ضروري شی دا اول شی خلک ورته یې ټیک کړي خلک ورته یې انوایټ کړي په انوایټ باندې سخت ډېر جیمز ورکوي او هغه جیمز بیا مثال په ډالرو باندې په اسانۍ سره چینج کېږي صحیح ده او هغه به خرو راایستلو طریقه به زه په دا 2-3 ورځې کې مثال دروه ښامه هغه په دغه باندې چې ما اوس ډالر صفر دی صفر خو نه دی اشاریه 9 دی تر څو د ما ډالر زیات نه شي نو زه به تاسو څرنګه دروه ښامه چې راایستلو طریقه صحیح ده نو هر شی به تاسو دروه ښامه که مې ویډیو خوښېږي ویډیو لایک کړئ او کوم چینل سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ د نورو ویډیو لپاره صحیح ده نو دلته د راوتلو طریقه یې زه در وښیم تاسو ته مثال څرنګه موږ راایستلی شو دلته زه تاسو در ښیم دلته د ما اشاریې 9 ډالر دی صحیح ده په دې ویډرا چې کلیک کړم دلته موږ یو بیا هغه در ښیم تاسو ته بلاک چین یو اکاونټ به جوړو صحیح ده بلاک چین اکاونټ به جوړو هغه به دلته ورچو پاسورډ د هغه بعد ورپوي بی ټي سي سبمیټ باندې کلیک کو د موږ کوم بیټ کوینس دی هغه به ولاړ سي بلاک چین ته له بلاک چین چې بیا موږ په اسانۍ سره بینک ته موبایل ته په نورو طریقو باندې خپل کوم هغه ته چې دا ځان ته مثال رالیږلی شو هغه ډالر دلته مې لیکلي ده کاته انسفیشینټ بیلنس یونی ته مثال روپۍ کمې تېنه سره رسولی انشاءالله چې هر کله د ما روپۍ پرس وي د راوتلو په طریقې راورسېدلې راوتلو ته زه به انشاءالله تاسو ته بله ویډیو جوړه کړم څرنګه روپۍ راباسو نو ګرانو ملګرو کوم ویډیو خوښېږي ویډیو لایک کړئ او کوم چینل سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ ډېر ډېر مننه د الله په امان